السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې د خپل موبایل مکمل معلومات وکړئ. یعنې ملګرو که چیرې تاسو نوی موبایل اخلئ یا د ملګرو موبایل مې وي نو تاسو به دغه مکمل معلومات څنګه کوئ چې دغه کم موبایل ده او د دې انټرنیټ سپیډ څو ده او دغه رقم د دې ریم څو ده، یعنې د موبایل چې هر معلومات وي زه به تاسو په دغه ویډیو کې دغه طریقه درښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دې لپاره به اول واري تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپس له هغه ځای څخه تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په مای انډرایډ باندې کلیک وکړئ او دغه اپس به تاسو خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپس تاسو خلاص کړئ دغه رقم د دې څخه مین انټرفیس ده، یعنې اولنی انټرفیس چې دغه رقم دلته دی تاسو ته راړوي. دغه رقم ګور ملګرو تاسو ډېر اپشنان درکوي، بیخي زیات اپشنان دي. دغه رقم ملګرو تاسو اول راسئ مای فون اپس. په مای فون اپس باندې چې کله تاسو ملګرو کلیک وکړئ ستاسو موبایل کې چې کوم اپسونه دي هغه ټول اپلیکیشنان دلته دی تاسو ته راړوي چې دغه اپلیکیشنان تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړي دي، یعنې انسټال کړي دي. بیا ملګرو که تاسو په میموري باندې کلیک وکړئ ستاسو د موبایل ګوره فون څو جی بي ده، ان ټوټل 10 جی بي ده او دغه رقم څو جی بي استعمال شوی ده، څو جی بي نه دی استعمال شوی، هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي. نو ملګرو صرف او صرف به تاسو په میموري باندې کلیک وکړئ هغه ټوټل به دلته تاسو دروښیي او اس ډي کارډ هم دلته دی تاسو ته درښیي. دغه رقم ملګرو بیا به تاسو راسئ انټرنیټ ډیټا یوزیج. ملګرو کله چې تاسو په انټرنیټ ډیټا یوزیج باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره ملګرو اوس دلته دی تاسو ته یعنې د انټرنیټ ډیټا یوزیج دغه درکړي چې ګوره دلته اوس تاسو ته بیا راسي دغه به تاسو اوکې کړئ. کله چې ګوره ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ انټرنیټ ډیټا یوزیج ووایي. کله چې تاسو انټرنیټ ډیټا یوزیج ووایي دلته وایي نو ډیټا هیز بین ګوره ملګرو بل تاسو راسئ لاست ویک ته. کله چې ملګرو لاست منت ته تاسو راسئ نو ملګرو ګوره بیا بل اپشن ده انټرنیټ ډیټا یوزیج. کله چې تاسو انټرنیټ ډیټا یوزیج باندې کلیک وکړئ دغه رقم ټوډے تاسو نن یعنې ډیټا نه استعمال کړې، لاست ویک په لاست ویک کې تاسو سره استعمال کړې ده، تاسو به دلته په لاست ویک باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په لاست ویک باندې کلیک وکړئ تاسو به د لاست ویک ډیټا درښیي او دغه رقم کوم د دس منت والا روښوله په ټوټل میاشت کې تاسو هر څو جی بي استعمال کړی دغه ټول دلته دی تاسو ته درښیي. ګوره ملګرو دغه د وای فای ده او دغه رقم موبایل که د موبایل والا غواړي نو نیټ پرمیشن غواړي دغه به تاسو اوکې کړئ. کله چې دغه تاسو اوکې کړئ دغه پرمیشن به دلته تاسو الاو کړئ. نو ملګرو دغه به تاسو اوکې کړئ. ګوره ملګرو یعنې په لاست منت کې په تېره میاشت کې ما 47 جی بي تقریبا استعمال کړی ده او دغه رقم په وای فای باندې ما صرف 300 ام بي استعمال کړی ده. نو ملګرو دغه انټرنیټ ډیټا یوزیج تاسو ته د انټرنیټ ډیټا یوزیج درښیي، یعنې تاسو نه انټرنیټ استعمال کړی ده او دغه رقم انټرنیټ سپیډ بیا تاسو ته د انټرنیټ سپیډ درښیي. نو کله تاسو په انټرنیټ سپیډ باندې کلیک وکړئ او دغه رقم ته په سټارټ باندې کلیک وکړئ اوس به دلته دی تاسو ته دروښیي ستاسو د موبایل سپیډ څو ده، یعنې ستاسو د انټرنیټ سپیډ څو ده هغه ټول دلته دی اوس تاسو ته درښیي. نو ملګرو ګوره دلته به تاسو انټرنیټ سپیډ ووایي. کله چې تاسو انټرنیټ سپیډ ووایي هغه به دلته دی تاسو ته دروښیي. نو ګوره ملګرو دلته دی تاسو ته وایي چې 10.7 ام بي پر سیکنډ یعنې 11.66 ام بي پر سیکنډ یعنې ستاسو د انټرنیټ سپیډ ده. دغه رقم دونه تاسو ډاونلوډولی سئ دونه تاسو اپلوډولی سئ هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي، یعنې دغه ستاسو د انټرنیټ سپیډ ده نو هغه ټول دلته دی تاسو ته درښیي. بیا دغه رقم ملګرو که تاسو انټرنیټ ووایي نو تاسو د انټرنیټ په باره کې معلومات درکوي ستاسو 4G سره کنیکټ یاست. ګوره ملګرو دلته هم 4G راړي نو دلته هم 4G راړي سو یو آر کنیکټډ ټو 4G. نو دغه رقم ګوره ملګرو کیمرا انفارمیشن کې بیا تاسو ته ستاسو د موبایل د کیمرې انفارمیشن درښیي، ستاسو د موبایل د فرنټ کیمرا څو ده او د بیک کیمرا څو ده. ګوره ملګرو بیک کیمرا چې دغه 8 میګا پکسل ده او دغه رقم فرنټ کیمرا چې دغه 5 میګا پکسل ده. نو ملګرو بیا دلته دی تاسو ته دا درښیي او کله چې ملګرو تاسو سکرین شاټ اخلئ تاسو ته سکرین شاټ نه معلومیږي تاسو په سکرین شاټ باندې کلیک وکړئ دی تاسو ته وایي چې یو دغه رقم پاور بټن ونیسئ او یو والیم ډاون بټن ونیسئ نو ستاسو له موبایل څخه به سکرین شاټ خپله واخیستل شي.
دا هغه رقم ګوره ملګرو بیا سکرین څو بیا تاسو ته د سکرین سایز درشي ګوره سکرین کوالټي درشي د سکرین کوالټي څو ده اکسترا های ده او دا هغه رقم که د سکرین والی ګوره ملګرو بیا د سکرین سایز درشي نو ګوره کله تاسو د سکرین سایز وي بیا د سکرین سایز درشي د سکرین سایز دغه ده نو دا هغه رقم ګوره ملګرو دا ټول اپشنان دي یعنې هر کوم چې ریم چې کوئ په ریم باندې به تاسو کلیک وکړئ نو بیا دلته دی تاسو وایي ستاسو د موبایل ریم 2GB ده نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده که مې هر کوم معلومات ته حاصلوئ هغه دلته تاسو حاصلولی سئ نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي که ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که تاسې هرې ویډیو ته ضرورت لرئ هره پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو نو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان